نو په دې وخت کې عمر صاحب تکیه وهله، نو د اوښ هغه پالان چې د لرګي نه جوړ دی او اوسپنه هم پکې لګېدلې ده، دی ورته راوړاندې کړه. ورته وایي بالښت نشته دی. ورته وایي د مسلمانانو امیره ما درته ویل چې بالښتونه دلته نشته دی، مونږ بالښتونه مخکې لېږلي دي بل ځای کې دي او دلته یې ساتلی نه شو. مقصد یې دا و چې زمونږ توشکونه، زمونږ کمبلې او زمونږ بالښتونه ټول جنت کې دي، دلته مونږ پې څه کوو؟ دا خو امانت دنیا د سهار شو ماښام شو، پلان مړ شو، پلانکی مړ شو، ولې مړ شو، څنګه مړ شو، دا خو د مرګ وړ سړی نه و، دا خو ځوان و بېګا پرون ژوندی ګرځېدلو، همدغه شان ژوندي ګرځېږي، الله یې راسملوي. دنیا خو دغه شان ده. دلته جمعواري کول دا د نااهله خلکو کار دی. د دې وجې نه رسول الله فرمایلي دي وایي مال هغه مال دی چې تا وخوړلو، مال هغه مال دی چې هغه دې واغوستلو، مال هغه مال دی چې صدقه دې کو او ځان نه دې وروسته پرېښودو، دا خزانه شوله، الله به تپوس تا نه کوي او خوراک به نور خلک ترې نه کوي.